د افغانستان سره پر ګډه پوله پروت چمن سرحدي ښار د افغانستان، چین، جاپان او د دوبۍ څخه راوړونکي مختلفو شیانو غټه منډۍ ده. خو د سیمې سوداګر وایي د روپۍ ارزښت د ډالرو او د افغانۍ په مقابله د راکمېدو له وجې دوی د سختو زیانونو سره دا وخت مخامخ سوي دي. چې دوی د بهرنیو هیوادونو سره کومې سوداوي کړي دي هغه ته په بهرني اسعارو کې قیمت لیږي، څکله دوی پاکستاني روپۍ په بهرني اسعارو کې تبادله کوي د دغه څخه سوداګریز مالونو قیمتونه د حد څخه لوړ شي. اوس دوی پریشان دي چې دغه په ګرانه بیه اموالو سودا وکړي که پرېږدي او د دغه کاروبار څخه لاس واخلي. سړی چې ټوله د چینه سره راځي، دوی هلته په چینا کې پر بمبۍ یا په ډالرو سودا کوي، بیا پسې راوړي پر کرایې پر لارې پر ډالرو د کټنرانو دي. افغانستان کې بیا محصول هم چې دی په افغانۍ دي، نو ګر سیسټم چې دی ور په کالدار باندې شی هم نه راځي. دلته موږ کوم وخت تجاره پیسې وارو کالدار تجار وایي بیا دې دا راوړي دي درته 5 روپۍ راکښته شي د خلکو زړه ښه شي چې دی هغه کم ډالر دغه سره رانیسي درته ولاړ شي 50 روپۍ دا خو تاوان دی. هلته موږ په 1000 روپۍ رانیسو د هغو 100 روپۍ کېږي، د هغو 200 روپۍ کېږي. نو موږ ډېر د ګرانۍ سره ډېر مخامخ ګراکان په هغه زاړه بیه ورته ګوري. موږ په مخکې په روژه کال په 100 روپۍ ورکوي، هغه شی اوس په 1500 روپۍ دی. دا وخت د روپۍ په مقابله د افغانۍ ارزښت هم لوړ شوی دی چې د ځایي تاجرانو له خولې دا وخت د کندهار سپین بولدک ویش منډۍ تجارتي مرکز کې افغان سوداګر په پاکستاني کرنسي د اموالو په لویه کچه خرڅلاوي بند کړی دي او افغانۍ غواړي. چې دغه ستونزې هم چې د افغانستان د وچې میوې د کاروبار سره وابسته دي هغه هم د غټو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. افغانۍ ډېرې پورته شولې، تقریبا 1000 افغانۍ اوس تقریبا 4.5 کالدارې کېږي. نو هلته تقریبا اوس 1 کیلو کشمش دی په 3.5 روپۍ ته رانیسي، د تقریبا در 1200 روپۍ واوښتي، در 1400 روپۍ واوښتي. نو شیان ډېر ګران دي، حالات ډېر خراب دي، مهنګایي بیخي زیاته ده، عام سړی ډېر په تکلیف دی. نو شی نه په لرې سي نه دلته اوس کاروبار هم سره کمزوري سولو، سوداوي هم نشته، خلک د کور خرچه نشي پوره کولی. د بهرنیو اسعارو په مقابله د پاکستاني کرنسي ارزښت د تاریخ په کمترین درجې ته راکښته شوی دی. اقتصادي چارو پوهان وایي د روپۍ ارزښت د کمېدو له امله پاکستان د بهرنیو هیوادونو سره تجارتي چارې په خاص امپورټ ډیر زیات متاثره کېدای شي چې له وجې به په دولت کې روانې ګراني نور هم زیات شي. نعمت الله سرحدي، VOA ډیوا TV، چمن.